د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یاد وزارت اړوندو ریاستونو له رئیسانو سره وکتل. نن له غرمې مخکې د کورنیو چارو وزارت سرپرست ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی د دغه وزارت د غونډو په تالار کې د یاد وزارت اړوند ادارو له رئیسانو سره وکتل. په پیل کې د کورنیو چارو وزارت سریاور مولوي عبدالرحیم ثاقب د دې ناستې ترسره کېدو موخه د وزارت په کچه له رئیسانو سره د چارو څار، د اداري کارکوونکو ترمنځ سالم همغږۍ رامنځته کېدل، هیوادوالو ته د چارو ترسروي په برخه کې د لازم اسانتیاو او سالم همغږۍ رامنځته کېدل یاد کړل. قدرمن خلیفه صاحب د ناستې په وینا کې د دغه وزارت کارکوونکو له لوري ولس سره ښه چلند او په ښه توګه د چوپړتیاو ترسره کېدل وستایل. په وینا یې سره له دې چې د چارو ترسروي په برخه کې جدي نیمګړتیا نه لیدل کېږي، خو د لا ښه ترسروي په موخه پر لا هڅو ټینګار وکړ. الحمدلله دغه کار تر ډېره زیاته پورې موږ په تاسو اعتماد او باور لرو، خاص کر په معین صاحبانو باندې خدای پاک دې جزای خیر ورکړي چې شپه ورځ ستړیاوو ته تکلیفو ته ورکړې ده. د تاسو تعقیب او د تاسو ضرورتونه، د تاسو مشکلات موږ سره شریکوي. 2 کاله څه باندې 2 کاله کې او دا یو حرک العادت او د تاسو د اخلاص برکت دی چې ډېر ښه پرمختګونه لرو او تر اوسه پورې داسې بې کفایتي او کمزورتیا موږ ونه لیدله چې موږ د داسې حالاتو سره مخامخ شوي یو چې د تاسو په وجه باندې موږ یو تر سوال لاندې راشو یا داسې کمرنګي راشي مخ ته. دا د تاسو د اخلاص برکت دی. د دې سره سره موږ داسې وایو چې وزارت داخله چې دی د مملکت په سطحه د خدماتو لوی ځای دی او ډېر ستړی ځای دی او په دې کې یو ضمني غفلت چې کوم دی او ضعف چې کوم دی په ډېرو کارو باندې منفي اغېز کوي، منفي اثر کوي. د خلیفه صاحب په وینا مسؤل ادارات باید د نویو تشکیلاتو د ګمارنې په لړۍ کې په بشپړه توګه روڼتیا په پام کې ونیسي او کار د کار اهل ته وسپاري. دغه راز زیاته کړه چې اړوند مسؤلین باید د راتلونکي کال تشکیلاتو ته بشپړ چمتووالی ولري. د تشکیلاتو په رابطه باندې موږ سږ کال ډېر ستړي شوي، تېر کال هم په ستړي شوي او د ستونزه هم داسې ده چې یو طرف ته د وزارت چې کوم ضرورت د هغه په بنا باندې موږ ته چې کوم تېر کال تشکیل راکړلی شو، امکاناتو ته په کتو چې زموږ خپله بودیجه دا نه ایجابوله چې موږ د دومره لوړ تشکیل ولرو چې هغه کوم ضرورت ورته موجود دی. خو د دې سره باوجود بیا مشرتابه خوشباوري و اعتماد و خپل امکاناتو ته یې ونه کتل. موږ تاسو تشکیل ته په 2 ارګانو کې د موږ تاسو تشکیل تر هغه نه لوړ راکړو او سږ کال هم چې کوم دی چې تېر کال موږ تاسو په تشکیل کې په ډېرو ولایاتو کې په ډېرو ځایو کې کمبودیا وه، د هغې مطابق یې موږ ته 15,000 تشکیل نور اضافه د دې په خاطر راکړو چې د وزارت داخله ستونزې او مشکلات بیخي زیات دي. د سرپرست وزیر په وینا د اسلامي امارت په چوکاټ کې شاملېدل او هیوادوالو ته چوپړ کول پر ویاړ سربیره د دنیا او آخرت د بریا وسیله ګرځېدل ده. په وینا یې که څه هم ډېرو خلکو د هیواد او ملت په نوم سیاست وکړ، خو ونه توانېدل چې هیواد ته رښتینی خدمت وکړي. دیني مفکوره چې کومه ده، اسلامي مفکوره مو چې کومه ده، دا موږ ته دومره محبوبه ده. ډېر خلک د وطن او د ملت نارې وایي، چیغې وایي، خو د اسلام غم نه وي ورسره چې هره عقیده هره فرقه ورباندې راشي، بس هغه یې کلتور وي، هغه یې عقیده وي، هغه یې دین وي، په هغه ورسره روان وي. موږ تاسو ته الحمدلله چې محترم دی د خپل اسلام او دین او شریعت دا راته محترم دی چې په دغه لباس کې، په دغه رنګ کې موږ تاسو خپلواکي نشو لاسته کولی، اسلام خدمت نشو کړی. ګوره خو وطن هم چې پرېښه خو به د هغې هم پرېښه و، داسې نه وه چې دغه وظیفې مخکې نه وه، هر څه موجود وي. خو دا راته محترم وي، د دین په خاطر باندې خدای دا عظمت او عزت راکړو. اوس هم وروڼو چې د خلکو خندانه شو په شرعي امورو کې، په دیني امورو کې موږ باید کوتاهي ونه کړو.
خلیفه صاحب د سپارښتنې په بڼه وویل اسلام د اعتدال دین دی او تاسو باید له خلکو سره د سختۍ پر ځای نرم چلند وکړئ. په وینا ټول کارکوونکي باید خپل صورت او سیرت په اسلامي اخلاقو سمبال کړي او مسؤلیت ته باید د ملکیت په توګه نه بلکې د امانت په توګه وکتل شي او د یووالي په شتون کې د ښه خادم په توګه موجوده قواعدو ته په پام خپل چارې ترسره او د مشرانو احکام او فرامین پر ځان او نور هیوادوالو تطبیق کړئ. خو دې په ځای باندې چې موږ خلک متنفره کړو، بد وضعیت وکړي، بد چلن وکړي، بد کردار ادا کړي، خلک متنفره شي، د دین اسلام او د نظام نه یې زړه مات شي، خلک نر په عقده او عداوت او دښمنۍ کې راشي، ګټ په ځای توان جوړ کړي، هغه په ځای باندې د اعتدال نه به کار اخلي، د ښه اخلاقو د صمیمیت نه به کار اخلي، ډېره تیزي به نه کوي، توندي به نه کوي او ډېره دومره نرمي به هم نه کوي چې زموږ د واجې نه موږ تاسو اسلامي او شرعي موارد چې کوم دي هغه تر پښې لاندې شي. موږ تاسو چې خلک په اخلاقو باندې اصلاح کړو، صورت سیرت یې، اعمال یې، افعال یې، اقوال یې، دا په داسې طریقه په مسنونه طریقه باندې په ښه اخلاقو برابر کړو، دا بیا نه ماتېدونکي خلک دي، نه ماتېدونکی لښکر به وي. موږ تاسو دغه وزارت چې دی یو امانت دی، یو امانت په تور دلته ورته راغلي موقتي راغلي ورته، دا ملکیت نه دی. په دې کې موږ باید داسې پښې ونه غځوي چې دغه د ما په کارو کې پلانای مداخله کوي یا زما خپل کار دی دا بل څه کوي چې زما په کار کې ځان را داخلوي. دلته داسې دی چې دا ادارې عارضي ادارې دي چې سبب دې ونه ګرځي چې موږ تاسو په منځ کې داسې خصومت او خفګان او ګیلې سره جوړې شي چې په ټول کار باندې منفي اثر وکړي. ښه والی په دې باندې راځي چې څومره په خپل منځ کې مینه محبت وي، دغه تفریقې او فکر په منځ کې نه وي چې دا مقام دی، دا معنیت دی، دا ریاست دی، دا پلانای دی. نه، ټول د یوې ادارې خلک وي، کوشش به کوي چې د یوه بل ملا به سره تړي، د یوه بل کمزورتیا چې کومه ده داسې کمزورتیاوې وي، سړی په یوه اداره کې کمزورتیا ویني، د هغې به اول تحقیق او تبیین کوي، تحقیق تبیین نه وروسته به بیا د هغه رئیس صاحب سره، یا مدیر صاحب سره، یا امیر صاحب سره، یا قماندان صاحب سره، والي صاحب سره په داسې موږ یوه هماهنګي کوي چې د دوی دغه نیمګړتیاو کې موږ هغه وړتیا پیدا کړو، قوت ورکړو، کومک ورکړو. په دې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال مولوي نور جلال جلالي هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه پر وخت چارو ته رسیدل له خلکو سره ښه چلند او تعامل د نظام د پایښت ضمانت کوي. ښاغلي جلالي هم له مسؤلینو وغوښتل چې له مامورینو سره ښه چلند او مامورین باید په بشپړه توګه د خپلو مشرانو اطاعت وکړي. د افغانستان کې د خلکو د امیدونو یو مرجع ده او دا ټول که سیاسیون یو که عام ولس وګوري دا خلک یو تمه او توقع لري. همداراز د کورنیو چارو وزارت اړوند د جرمونو کشف لوی ریاست رئیس مولوي سلطان محمد مفکر د یاد وزارت د رئیسانو په اساسولۍ خبرې وکړې او ډاډ ورکړ چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې به تر پخوا خپلې هڅې ګړندۍ کړي.